د کونړ ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو خوښ او خوشاله چې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو لیدونکو د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ور د کونړ ولایت د استیناف یا محاکمو د ریاست د مشر محترم مولوي عزیز الرحمن یاسر سره د کونړ ولایت اړوند ولسوالیو او همدارنګه د مرکز د محاکمو څومره دوسیګانې څېړلې دي، څومره نهایي شوي دي، څومره خلکو د دې نارضایتي ښودلې ده، خلک همکار دي که نه. په همدې تړاو د محترم یاسر مولوي صاحب سره خبرې کوو. د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. په پیل کې محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن یاسر تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله او مرکې ته حاضر شوئ. را به شو دې ته چې په کونړ ولایت کې څومره محاکم دي، فعال دي، په ټولو ولسوالیو کې شتون لري، قاضیان پکې شته او که نه؟ الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. ډېره مننه ستاسو د خدمت نه چې د محاکمو هغه ګزارشات خدمات هغې نه ولس خبر شي. ستاسو د راتګ نه مننه کوو. په کونړ کې 14 ولسوالۍ دي د مرکز په شمول او ټولې ولسوالۍ ابتدایي محاکم په ټولو کې فعال دي او د ولس او د مسلمانانو هغه څومره مشکلات چې دي، څومره جنجالونه، دعوې، هغه په شرعي توګه باندې حل فصل کیږي. په محاکمو ریاست کې د کونړ اسداباد مرکز کې چې موقعیت لري ټول دیوانونه فعال شوي دي، قاضیان پکې شته، پرېکړې پکې کیږي، مراجعین شته. او دلته هم بس شهري محکمه کې 4 دیوانه دي او هغه هم فعال دي او دغسې د استیناف په محکمه کې هم 4 دیوانونه لکه څنګه چې مخکې وو هم اوس هم فعال دي او بس رئیسان، قاضیان او خپل اجرات ترسره کوي هم روزمره. قضا یو دروند مسؤلیت دی. په کونړ ولایت کې په ټولو لومړنیو محکمو کې او همدارنګه په مرکز اسداباد استیناف په محکمه کې تشکیلات یعنی قاضیان پوره دي او د ولایت په سطح باندې تشکیلات ټول پوره دي. همدغسې د شهري محکمې مرکز مربوط څومره دیوانونه دي د شهري محکمې او دغسې د مرافعه محکمې دیوانونه هغه ټول تشکیلات زموږ برابر او پوره دي. واحد صرف د نرنګ ابتدایي محکمه چې هغه رئیس نه لري او پیشنهادونه ترې دي په نږدې وخت کې انشاءالله امید لرو چې د سترې محکمې نه دغه تقرر د یو ملګري راشي او رئیس مقرر شي. نور په ټول ولایت کې محاکم تشکیلات د ټول مقرر دي. یعنی تشکیلات مو پوره دي، ستونزې نشته ده؟ ستونزې نشته په دغه وخت. قیس محترم، قضا یا قاضیانو دپاره اکثره ټول نوي مقرر شوي دي. د قضایي چارو سره خو دوی بلد دي، عالمان دي، فیصلې په شریعت په چوکاټ کې ترسره کیږي. دوی ته د قضایي اصولو سره سم روزنه یا ورکشاپونه، سیمینارونه ورکړل شوي تر اوسه پورې؟ اصل عرض صاحب په دې کې خو اکثر چې کوم مخکینی قاضیان دي هغې 2 کلني قضایي درسونه یا 1 کلني یا 6 میاشتني همدغه ټولو دغه سیمینارونه ویلي دي او کوم چې د فتح نه وروستو په دې 14 میاشتو کې نوي قاضیان په محاکمو کې مقرر شوي دي. د هغې لپاره هم 3 ورځنۍ او دغسې 1 ورځنۍ دغه سیمینارونه ترتیبونه جوړ شوي دي او په آینده کې هم دغه سترې محکمې یو پلان شته، یو ترتیب شته چې 10 ورځنۍ یو سیمینار هم کونړ لپاره هم په نږدې وخت کې غږ وکړي او دغه د قاضیانو قضایي بخش کې صحیح تربیت او روزنه وشي انشاءالله ورځي. قیس محترم، محاکمو ته خلک مراجعه کوي، مراجعین لرئ؟ مراجعین خو زښته ډېر لرو. د مراجعین سره یو څه ستړي هم یاست او ډېر خلک مراجعه کوي په حقوقي او جزایي بخشو ټولو کې. کوم ډول دوسیې په دې ورځو کې یا په دې حالاتو کې یا د تحول نه راوروسته محکمې ته راځي چې ډېرې مثلا؟ ډېرې خو بس حقوقي موضوعات موږ ته ډېر راځي او بیا جزایي پې هم راځي، خو ډېر موضوعات چې راځي ټولو دیوانونو ته یا ټولو ابتدایي محاکمو ته هغه حقوقي موضوعات ډېر زیات راځي. څومره ته مو رسیدګي کړې ده په حساب په لیول کې یا څومره راغلي دي، څومره حل و فصل شوي دي، نهایي شوي دي، څومره جریان لاندې دي؟ بس د فتح نه وروستو تقریبا په دې 14 میاشتو کې د ټول ولایت په سطح باندې 1902 دغه موضوعات چې د حل و فصل شوي دي ټول راغلي موږ ته 922 موضوعات چې دا موږ ته راغلي دي. په دې کې بیا جزایي هم او حقوقي هم، خو ډېرې پکې حقوقي دي.
دا مثلا د زورو په خوا او شا کې دوسیې تاسو څېړلي دي، نهایي کړي دي، یعنې خلکو پې قناعت کړی دی او چاته پکې سزا رسېدلې ده؟ او د محاکمو کې خو مختلف هغه موضوعات راځي چې په دې کې غټې موضوعګانې هم موږ سره شته دي او 2 محکمې پې شوي دي. همدا چې ستره محکمه هغې پاتې ده د قتل دوسیېګانې او همدغسې شرعي حدود او قصاص هغه هم دلته فیصلې او پرېکړې پې شوي دي، حتی چې قناعت پې هم شوی دی. او د قصاص او د حدود دپاره همغه ثلاثه محاکم هغه مراحل طی کول دا اصولي لار ده. په دغې خاطر باندې باره سترې محکمې ته دغه دوسیې تللي دي. لا تطبیق فی الحال امر نه دی راغلی. قیس محترم، هغه کسان چې دوی دوسیې لري یا حقوقي یا جزایي، دوی د وکیل نیولو حق لري یا تاسې حق ورکوئ چې یو څوک خپله دوسیه مخې ته نشي وړي او دی د ځان دپاره وکیل ونیسي؟ شرعي بڼه لري او تاسې حق ورکوئ؟ او دا خو شرعي ازادي ده او شرعي نظام کې خو به ټول هغه ټولو حکمونو ته د الله رب العالمین هغه د شریعت مقدس حکمونو ته یو شانې پاملرنه کیږي. نو هر چا ته بس دغه اجازت ورکول کیږي، حتی چې یوه زنانه هم خپل هغه یو دوسیه او یو غوښتنه لري، یو قضیه حل و فصل کول غواړي، نو هغه هم وکیل نیول هر چا ته مو اختیار او اجازت ورکوو. هغه وثایقو ځان له دفتر دی امریت دی، نو په هغې کې دغه وثایقو ته جوړه او په هغې طریقه باندې وکیل ورته مقرریدی شي. قانونا دغې ممانعات نشته. قیس محترم، تقریبا د زرو په خوا او شا کې تاسې فیصلې نهایي کړي دي. ابتدایي کې په دې باندې فیصله وشي او دی وایي چې زه مرافع ته ځم، یا په مرافع کې دې کې فیصله وشي یا تمیز ته ځم. حق لري یو څوک چې خپله دوسیه مخې ته ویسي او قناعتونه کړي. تر اوسه په دې زرو محکمو کې چې فیصلې پې شوي دي، خلکو پې قناعت کړی، خوښ دي پې؟ اکثرا قناعت کوي، خو بعضې موضوعات داسې راځي چې هغې کې بیا هم افغانان موږ پښتانه بس هغه یو څه تیزي جذبات لرو، نو تر دې چې بس درېمې محکمه که هغه کې حل هم ملامت او ملزم او پل راځي، خو په بعضو مواردو کې بعضو موضوعاتو کې بس بیا قناعت پې نه کوي، نو بیا تمیز ته دوسیه لیږل کېږي. خو زیات موضوعات چې دي نو هغه باندې قناعت کوي، بس منل کېږي او دلته بیا تطبیق کېږي. قیس محترم، یوه لویه موضوع بل هم دا په اسلامي امارت د مسؤلینو د حکم په اساس باندې د څارنوالۍ چارې ځنډېدلې دي، حتی چې د دوسیې په ترتیب کې د قضا سره دوی ډېره مرسته کوله. څه ډول اوس تاسو دوسیو ته رسیدګي کوئ؟ بله کومه لاره شته، بل کوم بدیلې پیدا شوی که نه؟ موږ هم انتظار کې یو چې د څارنوالو لپاره په ستره محکمه کې د ټول افغانستان په سطحه باندې یو اصول او یو طرحه او یو چوکاټ برابرېږي چې دغې اصولو مطابق بیا د هغې کوم تحقیق چې کړی چې هغه همدغسې چې د محاکمو سره داسې یو همکارۍ شکل او دغه اولني معلومات او تحقیقات چې هغه محاکمو ته هم یو قدم اسانتیاوې ورکړي. په دغې حواله باندې هغه اصولو ته ټاکل کېږي، اوس یې کارونه بند دي او د هغې په مقابل بیا چې څومره موضوعات موږ ته راځي، که هغه د قماندانۍ د جنایي نه راځي، که دارنګې د هرې مرجع نه راځي، نو موږ یې اخلو او د ولس په موضوعاتو کې په مشکلاتو کې څه ځنډ زیات نه دی راغلی. یو دا چې په دغې څارنوالو کار چې بیرته په هغه اصولي طریقه باندې برابر شي او فعال شي، نو د محاکمو سره پوره همکار دي. تاسې غوښتونکي یې وایي؟ موږ یو غوښتونکي یو چې په هغې اصولي طریقه باندې د سترې محکمې لخوا ورته یو ښه ترتیب او اصول برابر شي، نو پوره همکاري او محاکمو سره یې کړې ده او کوي. قیس، مننه. قضا یو خپلواک ارګان دی، یوه مقننه قوه ده. څوک مو په چارو کې مداخله کوي؟ مسؤلین، مشران، نور؟ الحمدلله د اوسه پورې خو داسې یو کومه موضوع نه ده راغلې چې په هغې کې چا مداخله کړې وي. البته بس بعضې مجاهدین کشران که هغې په غلط فهمۍ باندې یو څه تیزي وکړي او جذبات وکړي، خو مشران یې پویه کوي، اصلاح کوي، نو په چارو کې داسې مداخلې څوک نه کوي او نه دا حق مونږ چاته ورکوو. بس هر څوک یې که هغه نظامي څوک یې که هغه شخصي وي، نو مداخلې ته یې پرېږدو هم نه، چې مونږ پرې خبر شو. او نور انشاءالله څومره چې مسؤلین دي ټول علما دي، ټول مجاهدین او پوهه خلک دي، نو هغې زموږ سره همکار دي او موږ کوم مشکل نه لرو انشاءالله. قیس محترم، د تیر نظام
د قضا یا د قاضیانو د وخت یو ځینې دوسیې به پاتې په محاکمو کې د هغو سرنوشت څه ډول دی؟ ځینې به نهایي شوي، ځینې به په جریان کې، ځینې به یوه ایله ثبت شوي. هغه به د هماغه کوم ځای پورې چې بررسي شوي د هغو نه به مخې ته ځي که نه دغه دوسیې به د سره بیرته څېړل کېږي او قاضیان به د هغې حل و فصل را پیدا کوي. د تیر نظام موضوعات چې څومره مې په محاکمو کې د هغې دپاره وخت په وخت باندې اصول راځي د سترې محکمې نه او همدغسې د هغې دپاره هدایت راځي چې کومه دوسیه په ابتدایي کې جریان لاندې وي نو هغه بیرته عمل ته جریان ورکول کېږي. په کومه باندې چې ابتدایي شوي وي مرافعه محکمې په استناب کې جریان لاندې وي نو په مرافعه محکمه کې هغه جریان ته ورلیږي. همدغسې تمیز کې وي نو چې کومې محکمې شوي وي نو څومره حده پورې چې موضوع دوسیه قضیه مخکې تللې وي عمل ته جریان ورکول کېږي. بیا هغې ګوري که د شریعت د اصولو سره برابره وه نو بس که د تایید وړ وه تایید کوي، که د نقض وړ وه نقض کوي. که د شریعت د اصولو سره برابره نه خوري برابره نه وي نو بیا په دغه صورت کې بیا نقض کوي چې د تایید وړي بس تایید کوي، که د اصولو سره برابر وي یا نه. نو دغه دوه مرحلې بیا لري، اصول سره برابر وي تایید که برابر نه وي نو نقض. یعنی هدف دا دی په ټوله کې چې کومې فیصلې د تیر نظام په وخت کې نهایي شوي هغه تطبیق وړ دي او که کومې د کوم ځای پورې جریان پیدا کړی د هغه ځای نه به مخکې ته ځي تر هغې وخته پورې چې دوی کومه شرعي ستونزه ونه لري او قانوني نیمګړتیا ونه لري. او دغه یو خبره ده هغه موضوعات د تیر نظام چې هغه نهایي شوي وي په اوله یا دویمه محکمه کې قطعي شوي وي یا په تمیز او ستره محکمه کې نهایي شوي وي اصولا قانونا نو هغې دپاره بیا ځان له یو هیئت په هر ولایت کې یو اختصاصي محکمه او یو هیئت قضایي دا ټاکل شوي دي. هغې ګوري بس د شریعت د اصولو برابر وي تاییدوي باصلاحیته هیئت هغې دغه صلاحیت دی او اختیار ورکړل شوی دی امیر المؤمنین صاحب حفظه الله ورعاه د اخوانه بس تطبیقوي د تطبیقولو پرېکړه او که کومې د شریعت د اصول سره برابر نه وي نو هغه به بیرته بس جریان سره به څېړل کېږي. سره څېړل کېږي. قاسم محترم وایي چې زیاتې فیصلې په اصلاحي بڼه باندې کېږي. اصلاحي بڼه فیصله په قضا کې د اعتبار وړ ده؟ او دا خو په اصولو کې هم دغسې دي. کورنۍ موضوع راشي د یو چا ترمنځ یا عام د یو دو مسلمانانو ترمنځ یو موضوع راشي نو قاضي به ورته یو ځل دوه ځل دا ترغیب ورکوي د اصلاحي فیصلې چې دا موضوع په کور په کلي او دغسې به مشرانو د سپین ږیرو د لارې حل و فصل کوي. قاضي ته دا هم ویلی شي او بیا چې کله هغې کومه فیصله وکړي او جانبیان پرې قناعت ولري نو په اصلاحي کې خو دا شرط دی چې رضا د جانبیانو نو بس هغه بیا په محاکمو کې تایید کېږي او یو سند ورله د محکمې له خوا نه ورکول کېږي. نو اصلاحي فیصلو ته هم د محاکمو نه ترغیب هم ورکول کېږي یو ځل د څوک مجبورېږي بې نه او دغسې احترام ورته لرو قاضیانو ته احترام لري او دغسې چې د ولس موضوعات او مشکلات په یو طریقه باندې چې بس حل شي او د مسلمانانو د منځ نه دا ستونزې او شخړې ووځي هدف هم دغه دی. نو اصلاحي فیصلې هم کېږي ډېرې د ولایت په سطحه باندې هم په هره ولسوالۍ کې زیات موضوعات داسې وي چې هغه د سپین ږیرو د لارې حل شي دواړه جانبه راشي قناعت پرې وکړي هغې له بیا یو سند د محکمې له خوا نه ورکړل شي اصلاح خط او دغه یو همکاري ده د محاکمو سره هم او د ولس په ستونزو په حل و فصل کې هم دا یو غټه همکاري ده. قاسم محترم تقریبا تاسې 2900 د پاسه دوسیې محاکمو ته رارسېدلې دي او حل و فصل شوي دي او جریان کې دي. څومره لویې دوسیې مثلا د قتل په دې کې شتون لري بررسي ورته شوې ده؟ او د قتل او ډېرې دوسیې موږ سره شته دی تقریبا دغه 8 دوسیهګانې د قتل د ولایت په سطحه باندې دا زموږ سره په محاکمو کې تر جریان لاندې دي او همدغسې تقریبا د 4 پورې موضوعات داسې دي چې په هغې کې 2 محکمې هغه شوي دي او موضوعات سترې محکمې ته تللي دي. په دې کې داسې موضوعات هم شته دي چې مجاهدین هغه په بند کې دي په عاملین په بند کې دي هغه مجاهدین چې قتلونه کړي دي په خطایي سره یا په سهو سره نو هغې هم بندیان دي. دغسې موضوعات ډېر د قتل هغه په ولایت کې لرو چې په هغې باندې فیصلې شوي دي څه د جریان لاندې حل و فصل کېږي انشاءالله. د 1000 نه زیاتې فیصلې د کونړ په محاکمو کې حل و فصل شوي دي. تر اوسه په دې کې حدودات قایم شوي دي په چا باندې وغټ یا واړه؟
شرعي حد یا قصاص دا نه دی قایم شوی او نور تعزیرات هر ورځ چې کله ابلاغ کیږي نو هغه تعزیري سزاګانې هغه ورکول کیږي قاضیان د خوا نه دورې یا حبس او همدغسې کوم چې شرعي حدودات دي قصاص نو هغه فیصلې شوي دي خو لا تطبیق شوي د سترې محکمې نه دي انتظار ورته یو په نزدیک درېیمه محکمې پرېکړه نه ده کړې چې په هغې باندې حد تطبیق شي د درېیمې محکمې پورې موضوع تلې ده بس هغې سره به جریان کې ده او امید لرو چې انشاءالله د هغې ځای نه هم د قصاص موضوعات زمونږ تایید شوي هغه راشي د تطبیق په حواله چې موږ ته امر د تطبیق وشي او هغه فیصلې تایید شي. محاکم یو دروند مسؤلیت دی د ولس همکاري د حکومت همکاري ورسره لازم ده. څومره ولس په چارو کې همکار دی تاسو سره چې مثلا یو څوک داسې یو څوک وګوري یا د ګواهۍ په برخه کې یا نور د محاکمو د پرمختګ په برخه کې تاسو ته اطلاع درکوي تاسو سره مرسته او همکاري کوي؟ الحمدلله ولس ډېر همکار دی په دې بخش کې حتی چې به یو چا باندې ګواهي راشي که خپلې وي که ملګری وي که دوستي وي که د هغې په کتابانو کې ګټه وي نو ښه په اخلاص باندې او شهادت ادا کوي په محکمه کې او د هغه په شهادت باندې بیا حکم کېږي په هغې بل جانب باندې او پرېکړې کېږي نو ولس موږ سره همکار دی همدغسې په ټولو موضوعاتو کې شرعي نظام ته تږي دي او ډېرې قربانیانې د 4 کلونو چې دا ورکړل شوي دي په دې ملک نو هم د دغه نظام لپاره نو پوره راسه همکار دی په اخلاص باندې. په وروستۍ برخه کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون کې مراسته تاسو په خدمت کې ده که ولس ته او همدارنګه تاسو د قاضیانو مسؤلیت او په سر کې قرار لرئ د کونړ د محاکمو رئیس یې وئ څه ورته ویل غواړئ هغو ته مو پیغام څه دی؟ جزاکم الله الله دې خیر درکړي. بس غوښتنه ستاسو نه دا ووایو چې دا کوم نظام چې الله رب العالمین ډېر وخت بعد د ډېرو افغانانو د زنانو د مردانو او دارنګې د ماشومانو او د ډېرو مختلفو طریقو باندې مسلمانانو په وینو باندې دا نظام راغلی دی دغه زمونږ د مشرانو د نیکونو د پلرونو ارزو وه او دا کوم نظام چې اسلامي امارت الله رب العالمین په خپل فضل باندې په خپل مدد باندې په دې ملک باندې حاکم کړی دی دا شرعي نظام چې د ټول ولس نه دغه غوښتنه ده او دا غږ تاسو ورسوئ چې هغه د نظام د مضبوطیا لپاره هر قسمه پکار شي او دغسې د نظام سره وفا وکړي د نظام سره ته ډاډ ورکړي مجاهدینو ته مشرانو ته او همدغسې د ټولو مسؤلینو ته ښې نیکې مشورې ورکړي او اوږه په اوږه د نظام سره ودرېږي او اطاعت یې وکړي د ټولو مشرانو که هغه د ولایت په سطحه وي که هغه د ولسوالۍ په سطحه وي که هغه په هر ځای کې وي نو د نظام سره همکار شي او بیا خصوصا ستاسو نه چې د دې نظام یو ښه ترجماني لکه څنګه چې ستاسو کارونه الحمدلله ډېر د اطمینان وړ دي او موږ ته شکریه ادا کوو ستاسو د زحمتونو د تکلیفونو نه نو چې د دې نظام یو ښه ترجماني وشي او په هر ډګر کې محاکمو کې هم د تعلیم او تربیه په حواله باندې هم په نظامي بخش کې هم دا ټول څومره ریاستونه او کارونه او ترتیبونه روان دي او د دې یو ښه ترجماني چې کم حقیقت دی د دې نظام د مسؤلینو چې څومره ستړي وي دي نو د دې هغه ښه ترجماني وشي ستاسو هم دغه غوښتنه ده الله دې ستاسو په عمرونو کې خیر او برکات واچوي. مننه محترم قاضي صاحب له تاسو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او د مرکې دپاره حاضر شولئ له تاسو ډېره مننه کوو هیله ده چې ستاسې غوښتنې خبرې د کونړ ملي راډیو تلویزیون له لارې ولس او خلکو اورېدلې وي او قناعت یې شوی وي. د کونړ ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو دا وه زموږ د کونړ ولایت د محاکمو رئیس محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن یاسر سره بیا چې د یوې بلې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس سپارم پاک الله